حکمت.یار یو ځل بیا د لنډغری اعلان وکړ دا چې ولې بهرني ډیپلوماټان یرغمل کوي. څه یې ویلي په همدغه ویډیو کې وګورئ. یو چینل هم سبسکرایب کړئ. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمت.یار په یو تازه مرکه کې ګواښ وکړ چې د یو شمېر هیوادونو د سفارتونو تړلو لپاره د هڅو ترڅنګ به د هغوی ډیپلوماټان یرغمل کړي. حکمت.یار له ټولو نیوز سره په مرکه کې وویل هغه هیوادونه چې یو شمېر افغان مفسدو چارواکو ته یې پناوې ورکړي دوی باید بیرته له شتمنیو سره هیواد ته ستانه کړي، کنه د دغو هیوادونو سفارتونه به وتړو او ډیپلوماټان به یې یرغمل کړو. نوموړي په دې مرکه کې ادعا وکړه چې د اوسنیو چارواکو ترڅنګ د مالیې یو شمېر مخکینیو وزیرانو په بهرنیو هیوادونو کې یو شمېر افغان سفیرانو او نورو له افغانستان څخه د سلګونو میلیونه ډالرو د تښتولو او قاچاق ترڅنګ په بهرنیو هیوادونو کې پناوې اخیستې. د حزب اسلامي مشر په دې مرکه کې دغه راز مدعي شو چې په کابل کې د یو شمېر راکټي بریدونو او هدفي وژنو مسؤل وسلوال طالبان او داعش ډله نه بلکې حکومتي کړۍ دي. د هغه په خبره په دې برخه کې خپله یوه ادعا ثابتولی هم شي. حکمت.یار د دې مرکې پر مهال له کابل نړیوال هوایي ډګر څخه د شکمنو او بېنښانه الوتکو د الوتنو ادعا ته له اشارې سره وویل چې په دې برخه کې اوس افغان پارلمان او د امریکا سیګار اداره ورسره همغږې ده. هغه اوسنی حکومت د سولې خلاف وباله او مدعي شو چې حکومت د سولې هڅو د ننګولو لپاره مختلفو لارو نه کار اخلي. د حکمت.یار په خبره له دغو هڅو سره به امریکایي ځواکونه د ماتې خوړلو عسکرو په توګه له افغانستانه وځي او له هغې وروسته به اوسنی حکومت او ځواکونه یې پاشل کیږي. دغه جهادي مشر دغه راز ویلي چې د مصالحې عالي شورا او طالبانو سره د مذاکراتو پلاوی د حکومت د دریځ برعکس د سولې راتلو ته لیواله دي او د یو موقت او ټول شموله حکومت جوړېدو سره علاقه لري. افغان حکومت د حکمت.یار دغو څرګندونو ته غبرګون نه دی ښودلی.